ننګرهار کې د عزیزي خیریه بنسټ له لوري له سلګونو اړمنو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته ترسره شوه. د دغه خیریه بنسټ استازی نور هاشم زخیلوال وایي ټول هیواد کې له 100,000 اړمنو کورنیو سره مرستې ترسره کیږي چې هرې کورنۍ سره د 4 کلمو خوراکي توکو مرسته کیږي. خوشبختانه دغه لري چې همدا اوس په ننګرهار ولایت کې هم جریان لري چې په سلګونه کورنیو سره دلته دغه مرسته دوام لري. په دغه مرستو کې 50 کیلو وړو، 4.5 کیلو وریجې، 15 لیتره غوړي او 3 کیلو لوبیا شامل دي. په ورته وخت کې د ننګرهار ولایت مقام اقتصادي چارو سلاکار صفی الله صادق له اړمنو کورنیو سره د مرستو په ترسروي د خوښۍ ترڅنګ په نورو خیریه بنسټونو او شتمنو هیوادوالو غږ وکړ چې د اړمنو کورنیو لاسنیوی وکړي. همدارنګه په نورو هیوادوالو مخه کوو چې همدغه رقم د خپلو بېوزله هیوادوالو سره مرسته وکړي. موږ ولایتي اداره انشاءالله د دوی سره هر رقم هماهنګ یو، دوی سره موږ ولاړ یو تر څو دوی سره موږ خپله برخه کې همکاري وکړو، دوی د خپلې مرستې بېوزله هیوادوالو ته ورسوي. بل لور ته یو تن مرسته اخیستونکی نقیب الله په ترلاسه شوې مرسته د خوښۍ ترڅنګ د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي. مشران هم زمونږ غږ واوري او زمونږ غریبانانو افغانستان غریبانانو سره مرستې او خپل کومک وکړي. موږ د دوی نه ډېره مننه کوو. موږ غریبانانو سره د روژه کې مرسته وکړه، الله د دوی سره مرسته وکړي. یو بل مرسته اخیستونکی عبدالواحد بیا وایي دغه مرسته ورته د لنډ وخت لپاره بسنه کوي او له نورو خیریه بنسټونو د ورته مرستو غوښتنه کوي. نه په دې خو کار حل کېږي نه، دا خو د یو میاشت 100 روپۍ په ګزاره وکړي. د دې نه بعد هم دغه مشکلات سره موږ ته ډېر زیات مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې د روژې مبارکې میاشتې له پیل سره سم د یو شمېر خیریه بنسټونو او شتمنو هیوادوالو له لوري د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د اړمنو کورنیو سره مرستې ترسره شوي دي.